نیلوفر رحماني وایي زما لپاره د ژوند تر ټولو د خوشحالۍ جالبه او غوره ورځ وه. کومه پوسټ یو ځل شیر کړ دښمن به مو مایوسه کړې وي. نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. نن سهار وخته چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وه. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان و. اوکې مې کړ. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبخئ څوک یاست؟ ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ. ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست؟ وی ویل شکر دی ستاسې صحت د خدایه غواړو. د جوړ تازه نه وروسته یې راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشئ او په ګډه د افغانستان په آبادۍ کې راسره برخه واخلئ. پر تاسې د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق یې ادا کړئ. تاسې ته افغانستان ضرورت لري. راشئ خپل هیواد ته او ستاسې هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې به توپیر په څو چنده ستاسې زیات احترام کیږي. قدر به مو وي هیڅوک به تاسې ته په کږو سترګو بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستانه شئ. تاسو ته د هوایي ځواک په پیاوړتیا او سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کوو. د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستا نه ډېره شکریه ادا کوم. ډېره دې متاثره کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا د کور ودان وي. دا ستا زنګ او دعوت راکولو ماته ډېره انرژي راکړه. دغه زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحاله او تاریخي ورځ وه. وزیر صاحب خامخا درګرځم. افغانستان به راپورته کوو. په شریکه په دې کې هیڅ شک نشته چې هر افغان خور او ورور دی. وزیر صاحب خدای پاماني واخیسته. په وروستیو کې راته وویل د وخت د نیولو راته بخښنه کوه. خدای پامان. که مو دغه ریکارډي خبرې واورېدې دا ومنئ چې د احساس له مخې به په ژړا شئ.